انسان په احساس انسان دی، بغیر د احساسه انسان د زناورو په مقام. چې احساس پچا کې نه نو په هغه کې د درباریتوب او غلامۍ خویونه پیدا کیږي، او د دغه خویونو په وجه دی خو یا په خپل ظالم جوړیږي یا د ظالمانو علاکار جوړیږي. چې بې حسه شم ورکیږم، چې احساس لرم سوځیږم، نه طاقت شته د سکونو نه همت د استراب. چې چاپیر نظر وکړم همه پټ او ښکاره زیم، دا شراب دی ما جوړ کړی دا محراب. د احساس مثال پشان دا مشال دی، وی ولی دی زه جوړ لکه مشال کړم ولی ولی دی زه جوړ لکه مشال کړم ولی هل شي رڼا چې می په سر لمبي شي بلی. وجنم چې دا اور ګلزار او حسن شي خزلی، او په اور کې ګډېدل دی خدای ګستا د کور مزلی.